طالبانو ویش لوړو حکومتي پوسټونو ته نوي کسان ټاکلي دي. دا چې کوم کسان دي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په افغان پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. افغان پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخوند د یو تازه په فرمان له مخې په یو شمېر لوړو حکومتي پوسټونو کې تازه ګمارنې شوي دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لخوا په دې اړه رسنیو ته په دې رسېدلي خبر کې یادې ګمارنې په لاندې ډول دي. اول، مولوي شهاب الدین دلاور د کارونو او پترولیم وزارت سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. دویم، ملا محمد عیسی اخوند د قانونونو او پترولیم وزارت د مرستیال په توګه ټاکل شوی. دریم، ملا محمد عباس اخوند د حوادث ضد وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. څلورم، مولوي شرف الدین د حوادث ضد وزارت د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. پنځم، مولوي عنایت الله د حوادث ضد وزارت د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. شپږم، مولوي حمید الله زاهد د ملي تدارکاتو د ادارې د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. اووم، شیخ عبدالرحیم د ملي تدارکاتو د ادارې د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. اتم، مولوي قدرت الله جمال د تفتیش د عالی ادارې د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. نهم، مولوي عزت الله د تفتیش د عالی ادارې د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. لسم، مولوي محمد یوسف مستری د زندانونو چارو د تنظیم ادارې د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.